روجه به راشي خو مور به نه بیا به ماښام راشي خو مور به نه بیا به ماسخوتن راشي خو مور به نه نن چې دا نعمت الله د چا ناغستې ورشه تپوس یې د هغې نه وکړه د مور خدمت کوه جنت د مور د خپې د لاندې دی څومره بختور دي هغه بچي چې د هغې په کور کې مور شته دی او روجه یو دی ماښام دی خپو ته کیني چې مورې ما یو 15 منټه دی خپو ته پرېږده ابوی بچیا ته څه کوي وایي د نبی علیه صلات السلام حدیث راته را رسېدلی دی چې فإن الجنة تحت رجلها د دې خپو د لاندې جنت دی ما لږ دې خپو ته پرېږده ستا به خپې خو ستا د خپو د لاندې زما جنت دی بیا به دا مور نه ګور بیا به ګرځي کله به عالم له چاپي کوي ما ته به تا له چاپي کوم بل عالم له به چاپي کوي زه به وایم کوه چاپي اجر دی خو که ته هغه خپې ګوري چې زه یې چاپي کوم او د هغې خپو د لاندې جنت دي نو هغه خپې د مور خپې وي هغه نشته دی هغه د دنیا نه تلي دي بیا به زندګي بر د هغې خپو چاپي ونه کړي چې د هغې خپې د لاندې جنت پروت دی ها دا یوه د مور خپې دي چې د دې د لاندې امام الانبیا فرمایي جنت دی څومره خوش قسمته بچی دی چې ناست دی او د مور د خپو چاپي کې مور ته وایي ستا د خپو د لاندې جنت دی دا د ټولې دنیا رښتینې ویلې دي د هغه خبرې دروغ نه دي ما پرېږده چې زه ستا چاپي کومه د چا چې میندې ژوندی دي نصیحت ورته کوم وصیت ورته کوم ماښام ماسخوتن یو 15-10 منټه وباسئ او د مور دې خپو له راځئ دا چاپي کوئ د دې د لاندې جنت لټوئ بیا به دا جنت نه ګورئ بیا به ګوټونه ګورئ د کور یو ګوټ په ګورئ بل ګوټ بیا به جنت نه ښه نبی علیه صلات السلام وفرمیل رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد ټیک ته تر جماعتي ټیم کې دعا غواړي اوږدې اوږدې دعاګانې کوي خو هسې نه چې رب درنه خپوي نبی علیه السلام فرمایي رضا الرب فی رضا الوالد رضا د رب په رضا د پلار کې ده وسخط الرب فی سخط الوالد خفګان د رب په خفګان د پلار کې دی پلار خپه دی رب خپه دی او رب پلار خوشحاله دی شکر وباسه رب درنه خوشحاله دی وبرم بوالدی د احسان کوونکي د مور پلار سره ولم یکن جبارا نو د سرکشه عصیا ناپرمانه نو سرکشه نو د خدای منونکي د خلق منونکي نن ناپرمانه و نه سرکشه د والدین هم نافرمانه نو د رب هم نافرمانه نو نافرمانی نه کوله ډیر ښه خویونه او ډیر ښه صفتونه ولا الله ورکړي وسلام علی الله وی سلامتیا دی په د باندې یوم ولدا په کوم ورځ چې دی پیدا کړلی شو په هغې ورځ دی پم سلامتی و یوم یموت او په کوم ورځ چې به دی مري په هغې ورځ دی پم سلامتی و یوم یبعث حیا او په کوم ورځ چې دی راپاسولی شي ژوندی په هغې ورځ دی پم سلامتی دا پې د الله د طرف نه یو دعایي کلمات رالل چې قیامت پورې به پې خلق د سلامتیا یو پیغام لیږي